زمان عزبین لاله یې ووجلو امن دې نه راځي د دې نه وروستو امن دې نه راځي د دې نه وروستو او لیواله امن امن چغې وښو مونږ اکثر د جنازې نه وروستو دغه کتاب په ډېره پښتنه مینه باندې امیر بېقرار ته زموږ د ټول طرف نه په پښتنه مینه ډالۍ شو ډېره مننه مینهوالو ته هم خوشحاله وي یاره چې دغه شاعري ټولګې دې وینم ډېره مننه دې کومه او امیر او شعرونه به هم درته وایم او زه درته بار بار همدغه خبره کوم ډېرو ملګرو ته چې دا صرف زما هڅه نه وه امیر په دې کې د ستاسو هڅه ده په دې کې جاوید شاه درمان څومره چې زما د سوشل میډیا ملګري دي ځکه نومونه اخلم نو ډېر به رانه پاتې شي نو زموږ مثال دی یو زنځیر دی قربان شم زنځیر یوازې په یو کړی دی بېشکه نو زه وایم چې تا ما ته مبارکي راکړه خو زه تا ته مبارکي وایم د ستاسو کار زیار دغه دیزي پورې راورسېدو چې دغه ولس ته وړاندې شو مننه کوم لیوال صاحب وخت خو ډېر وشو او شعرونه به درته وایم اول بیا مې په نظمونه لیکلي دي به هم درته وایم دغسې شعرونه به درته وایم چې ځکه مې فکر په جذبو کې ګرځي ستا تصور مې په لیمو کې ګرځي دلته د ورځې په رڼا کې راځه هغه خو غله وي چې په شپو کې ګرځي دلته شپونکی د دې نه دی خبر دلته لیوان ګډو بیزو کې ګرځي دلته شپونکی د دې نه دی خبر دلته لیوان ګډو بیزو کې دوی کرنا ته شنو امن مومي دوی به مړه کېږي که تیارو کې ګرځي دغسې ده ډېر ښه دی دوی کرنا ته شنو امن مومي دوی به مړه کېږي که تیارو کې ګرځي لیواله دلته نظام ټول بدل دی ړانده میان خړو اوبو کې ګرځي ډېر ښه قربان شم نور څه شعرونه به درته وایم په پښتنه مینه باندې د پښتنو وطنه څه خاورې روح خوړې څه واکدارانو خوړې او څه اوبو خوړې چې له نظره شوې که څنګه امتحان کې ګیري لا د جنګونو نه خلاص نه وي زلزلو خوړې دا د لوی کور افغانستان ټول کونړ ته د ډالۍ وي چې له نظره شوې که څنګه امتحان کې ګیري لا د جنګونو نه خلاص نه وي زلزلو خوړې تا سره هېڅ څه د خپل ځان د خلاصي نه وکنه ملنګه خان درته څه نه ویل خوسپو خوړې قربان شم ډېره مننه کومه تا سره هېڅ څه د خپل ځان د خلاصي نه وکنه ملنګه خان درته څه نه ویل خوسپو خوړې هغوی مالداره شو زمونږ کره نه راځي اوس زمونږ ښایسته ښکلې رشتې وي خو پیسو خوړې قربان شم مننه دې کومه هغوی مالداره شو زمونږ کره نه راځي اوس زمونږ ښایسته ښکلې رشتې وي خو پیسو خوړې لیواله تا یې لا تر اوسه انتظار کولو ساده سړی وي لیونیه چې واده وخوړې قربان مو شم دغه نظم درته وایم دا مې په دغه بیخي نوی مې لیکلی دی په دې اوس وخت چې څه روان دي په دې موجوده حالاتو چې کیسو باندې پوهېږم حادثو باندې پوهېږم په وخت باندې راتلونکي حادثو باندې پوهېږم امیره په تول درته غږېږم او په تال درته غږېږم زما د خوار وطن په هر یو سوال درته غږېږم وطن له مې پال وکتو په پال درته غږېږم مستقبل د وطن څه دی په ټول حال درته غږېږم د بعضې غدارانو په چال درته غږېږم چې مخکې به څه کېږي د هغې نه درته وایم د خپلې ماتې ګوډې تجربې نه درته وایم اندازه مې لګولې اندازې نه درته وایم دا جوړه تماشه ده او تماشې نه درته وایم ریښتونی که مجاز دی خو زمونږ دپاره ساز دی یو بل فلم جوړیږي او یو بل فلم ساز دی پښتانه به پکې مړه شي دا د پټې کیسې راز دی بس زمونږ سر ته د خیر وي پورته کړی مو آواز دی خو دومره درته وایم چې د نوي جنګ آغاز دی خو دومره درته وایم چې د نوي جنګ آغاز دی امیره د ډېرو به تاوان وي او د ډېرو به نقصان وي دا جنګ به داسې جنګ وي چې روان به په روان وي ختمیږي به نه واوره او ودرېږي به نه واوره دا جنګ به داسې جنګ وي چې سړېږي به نه واوره لا نور به زیاتېږي او لا نور به خورېږي دا جنګ به داسې جنګ وي چې هر کور ته به رسېږي حجره به پکې سوځي مرکه به پکې سوځي ټپه به پکې سوځي او نغمه به پکې سوځي چې چا اور لګولی دی هغه به پکې سوځي چې څوک یې تماشه کړي تماشه به پکې سوځي لیواله که یو نه شو دا ړانده به پکې سوځي نور ټول خلک به بچي پښتانه به پکې سوځي چې بیا نه توره پورته شي نه سر په وینو رنګ شي باداره دغه جنګ دی د وطن اخري جنګ ای باداره دغه جنګ وبه وایم د دغه شعرونه په مور باندې خو امیر ډېرو ملګرو شعرونه لیکلي ما پې نظمونه لیکلي بلا ډېر غوښتل مې چې دغه یو شعر نیم مې د پلار په هسته یې لیکلی دی ډېره ښه خبره ده ما ته او دا به درته لا ما ویلم چې لیوانه ستا خو د مور باره کې بلا ډېر شعرونه دي او خو
قربان شم قربان شم زما هڅه ده چې زه به یو نظم راوړم ولس ته دغه بس خدا به زه سرپرایز دا به زه سرپرایز ورکوم داسې مخکې نه وایم ان شاء الله خو دغه شعرونه درته وایم چې ماته د ټولې دنیا ښه سړی دی زما سپینګیری بابا زما سپینګیری بابا ښه سړی دی موږ ملامت یو بخښنه غواړو امن دې راشي باچا ښه سړی دی امره که څلخه راغله موږ به داسې وایو دغه ملک او ملا ښه سړی دی زړه مې در تور دی تا مې ورور وژلی لډاره وایم ماما ښه سړی دی زړه مې در تور دی تا مې ورور وژلی لډاره وایم ماما ښه سړی دی او لیوال ته وګوري او پټ وایي که خدای ته ښه وي نو دا ښه سړی دی که خدای ته ښه وي نو دا ښه سړی دی قربان شم مننه د کوم لیواله د وخت راکولو مننه قربان شم د ستاسو د دومره کار زیار چې د پښتون ولس دپاره دومره کار کوئ نو مننه دې کومه په ټول خپل پښتون ولس باندې دغه غږ کومه چې داسې ځوانانو له ډېره مینه ورکوي او کوشش کوئ چې د خپل ولس د خپلو ځوانانو د خپل کور کلي په کار راشئ زموږ له طرف نه ډېره مینه قبوله کوئ ښه ژوند او زموږ دعاګانو کې همیشه تاسو یې او دغه ملګري دې موږ له دا رقم ضرور راکړي که نه چې موږ د کوم ځایونو نه ګوري او دا هم موږ ته ووایه چې تاسو زموږ سره د کوم ځای نه ملګري یئ او په دغه ویډیو باندې په سرلیک کې به دغه شمېره وي نو تاسو کولی شئ که دغه کتاب تاسو ته آنلاین پکار وي کوم ځای ته هم نو موږ کوشش په دغه هڅه کې راوتي یو چې دغه د امن غږ کور کور ته ورسو په لوی الله مو سپارم د لوی الله په امان